کارهای باقی مانده شاهراه کابل کندهار در 7 کیلومتری شمال شهر قلات با سرعت در حال جریان است و قرار است تا 2 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. انجینیر شریف الله مسئول پروژه قلات الا نورک در جریان صحبت‌هایش گفته که فقط 2 کیلومتر این شاهراه قیرریزی نشده و آن هم به زودی تکمیل خواهد شد. 15 کیلومتر ساحه اسفالت ATB خود، یعنی قیر خود، طبقه اول قیر خود ما خلاص کردیم و ساختمان‌ها و کارهای استراکچر یا بخش کانکریت مکمل 100% خلاص است. 1-2 کیلومتر ساحه ما قیر ما از طبقه اول و دیگه طبقه دوم سوم ما باقی مانده. انشالله و رحمان تا 2 ماه آینده را مکمل پروژه را به مقام محترم وزارت فایدامه تسلیم میتیم بخیر. شماری از انجینران این پروژه نیز در مورد کیفیت و سرعت کار به شهروندان اطمینان داده و می‌افزایند که شاهراه کابل کندهار بر اساس معیارهای جهانی ساخته می شود و تا سالهای طولانی قابلیت استفاده را خواهد داشت. د کیفیت په حق لبانې زه دوی ته پوره اطمینان ورکوم چې انشاءالله د ټولو د وزارت او د ریاست فایدامي او د تخنیکي او مسلکي ټیمونو د موادو د کیفیت د ماشینري د استعمال د ټولو نه موږ پوره ډاډمن یو انشاءالله چې ډېر اطمینان ورکوو چې ډېر کار به وکړي انشاءالله. د کیفیت د نګونه ټولو خلکو ته زه ډاډ ورکوم انشاءالله دلته چې کوم مسؤلیت موږ ته په غاړه شوی دی ښه کار مو یا کړی دی، ښه کار به وکړو وطن دپاره به هېڅکله موږ ستړي نه شو چې څومره خدمت وکړو وطن دپاره به کم وي، یعنی په ډېر په ښه کیفیت په ښه کوالیټۍ جوړ شوی دغه سره. این پروژه زمینه کار را برای صدها کارگر فراهم کرده. آنها میگویند که 2 فایده میکنند، هم کشور خود را میسازند و هم در برابر آن مزد دریافت میکنند. دا څو شپې کېږي موږ تر 10-11 پورې په همدغه سړک باندې دغه وطن خدمت ته لګی. الحمدلله اسلامي امارت د موږ امنیت هم ساتلی ده او خوشحاله چې په خپل وطن کې خپل کاروبار موږ ته زیات شي. ډېر خوشحاله یم چې موږ دلته زمینه برابره ده او موږ دغلته کار کوو او اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې خپل وطن کې کار کوم او خپل وطنوالو ته خپل وطن ته خدمت کوم او د امارت اسلامي نه مې ډېره مننه کوم او دا مې خواهش دی چې خپل وطنوالو ته د کار زمینه مساعده کړي. رانندگان در شاهراه کابل کندهار میگویند که خرابی این سرک برایشان مشکلات زیاد ایجاد میکرد. وسایطشان خراب میشد، سفرها طولانی میشد و در نتیجه متضرر میگردیدند. اما اکنون که سرک ساخته شده و کار بالای آن جریان دارد بسیار خوشحال هستند. دې په جوړېدو باندې سل په سلو کې موږ خوشحاله یو او جوړ سړک خو ډېر مهم ده. ربط احمد باید پوه شي او خراب سړک موږ ډېر په عذابوي، ډېر هم تکلیفوي. خراب سړک خو یو دا لامل لري چې ټکرونه پر کېږي، موټروان ځور کېږي، موټران خرابېږي دلته او په وسع نشي رسېدلی، په شپو رسېږي. ښه سړک ښایسته سړک ډېر زر رسېږي، موټر زر رسېږي او هر سړی وسایي، باغ والان وسایي، زمیندار هم وسایي، موټروان هم وسایي. بر اساس معلومات ریاست فوایدامه زابل در کنار شاهراه کابل کندهار راههای اتصالی میان ولسوالی ها و پلهای بزرگ نیز در این مسیر ساخته می شوند که سروی ابتدایی آنها انجام شده و به زودی کارهای عملی آنها آغاز خواهد شد.